اوس پروز مونږه همکاران همدغه اوس د وینا مهم ټکي او همدارنګه تر هغې وروسته هغه خبري کنفرانس چې دا تعقیبوي. کور ودان د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې مهم راپورونه. په تهران کې د سولې په مذاکراتو موافقه، خو په عمل کې د جنگ شدت. د طالبانو حملو په داسې حال کې شدت اخیستی چې د تهران د غونډې نتیجه وایي چې جګړه د حل لاره نه ده. د افغانستان د وضعیت او د امریکایي عسکرو د وتلو د بهیر په اړه د جمهور رئیس جو بایدن د نننۍ وینا مهم ټکي هم تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله د میرمنو اندېښنې، د هغو دوو فعالو میرمنو اندېښنې او کیسې به تاسو سره شریکې کړو چې د اکثریت افغانو میرمنو اندېښنې او د زړه خبرې دي. او د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوالو سره د واکسین د مرستو بهیر. د بایدن حکومت د نړیوالو سره د واکسین د مرستو په لړ کې له ګواتیمالا او ویتنام سره د مدرنا په میلیونونو دوزه واکسین مرسته کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم سلام. نن پنجشنبه د چنګاښ 18 او د 2023 کال د جولای 8 زه ښایسته سعادت لامه یم. د نن ورځې مهم مطالب: جمهور رئیس بایدن نن د خپل ملي امنیت ټیم سره د افغانستان په اړه د بحث نه وروسته خپله مهمه وینا وکړه. د تهران غونډه کې له سیاسي لارې د افغانستان د مسلې په حل ټینګار شوی، خو په بادغیس کې لا هم جنگ دوام لري. دا او نور سیمه ایز او نړیوال مسایل څیړو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، جمهور رئیس جو بایدن لږ ساعت مخکې د امریکا ولس ته د افغانستان د وضعیت او د امریکایي عسکرو د وتلو د بهیر په اړه مکمله وینا وکړه. په می میاشت کې د امریکایي عسکرو د وتلو د پیل نه وروسته دا د افغانستان د 20 کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه د جمهور رئیس بایدن لومړنۍ رسمي وینا ګڼل کیږي. د دې وینا مهم ټکي به د خپل همکار سید سلیمان آشنا نه واورو چې دا وینا یې اورېدلې ده او ټول مهم ټکي یې تعقیب کړي. د کانګرس د ماڼۍ له مخې را سره مل دی. آشنا صاحب ستړي مه شئ. جمهور رئیس بایدن د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه وروستۍ پوښتنې هم ترې وشوې او د امریکا د راتلونکو اړیکو او مرستو په تړاو که په دقیقه توګه قدرمنو لیدونکو ته وضاحت ورکوي. مننه ښایسته جانې. د جمهور رئیس بایدن خبري کنفرانس هم دا شیبه هم دوام لري او یوه غټه ژمنه یې دا وکړه چې د افغانستان په وسلوالو قوتونو باور لري چې افغانستان به وساتي، خو دا ټینګار یې وکړو چې سیاسیون باید د نظام د حفاظت دپاره متحد شي او ترڅنګ یې ته پوښتنه وکړه چې ولې په طالبانو باور نه لري. هغه وویل چې طالبان داسې څوک نه دي چې زه پرې باور وکړم او په باور نه لرم، خو زه د افغانستان په وسلوالو قوتونو ځکه باور لرم چې امریکا ډېره ښه روزنه ورکړې ده، ډېر ښه امکانات لري او موږ به هم د ضرورت په وخت کې ورسره ترڅنګ ولاړ اوسو چې که چېرته ضرورت ولري. خو څو مهم مسایل نور یاد کړل. اول د افغانستان جګړه ځکه یاده کړه وایي 20 کاله کې موږ چې د کوم هدف ته تللي چې باید اصلي تروریستي برید د هغه ځینه په موږ شوی او اصلي طرح د هغه اسامه بن لادن هغه ووژل شو، هغه هدف ترلاسه شوی دی. نو تر هغې وروسته ځکه د دومره قوت د پوځي قوت شتون هلته بېمانه و چې هلته د پوځي لارې نه د افغانستان د شخړې حل لاره نه ده چې باید ترلاسه شي. بیا د ده ترڅنګ چې کله د امریکا حکومت د طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، تر هغې د موافقې نه وروسته هیڅ امریکایي قواو ته بریدونه پې نه دي شوي، زیان ورته نه دی رسېدلی. نو دا بېمانه وه چې دومره زیات شمېر سره هلته قواوې په افغانستان کې پاتې شي. او دا یادونه یې وکړله چې د افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو روابطو ساتلو دپاره او د سفارت او ماموریت چې هغې کې بشري مرستې، ملکي کومکونه او د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرستو او امکاناتو دا دوام ولري، د هغې د حفاظت دپاره به یو شمېر عسکر هلته موجود اوسي او وضعیت به ډېر د نږدې نه څاري. نو ځکه ورته نن سهار امنیتي ټیم یې دا مشوره ورکړله چې ته کولی شي چې ځینې عسکر دې په همدغه شمېر کې چې دې پرېکړه کړې دا راوباسي او په خپل وخت سره. خو سیاسي مخالفین یې چې ریپبلیکن دي یا جمهوریت غوښتونکي دوی سخت انتقاد پې کوي. زه کوشش کوم لیدونکو سره د جمهور رئیس بایدن خپل غږ یې که ممکن زما تخنیکي همکارانو جوړ کړی په خپله ژبه یې لیدونکي واوري. زموږ تخنیکي همکاران به کومک بلکل دوی به هڅه وکړي چې د جمهور رئیس بایدن د خبرو دا برخه قدرمنو لیدونکو ته
خپره کی خو تر هغې د مخه زه غواړم یوه پوښتنه وکړم آیا د کومو دقیقو مرستو اعلان هم وشو په عمومي توګه ویل شول پوځي او بشري مرستې خو په دقیقه توګه د مرستو یادونه ونه شوه بلې په خپله جمهور رئیس بایدن لکه څنګه چې تاسو ویل د جمهوریت غوښتونکو د فشار له امله هم غواړي چې د دې جګړې د پای څخه دفاع وکړي همداسې ده بلې همداسې دې دقیق ارقام ورنکړل یعنی جمهور رئیس دقیق ارقام د مرستو ورنکړل مګر دای په زغرد ویل چې د افغانستان سره زمونږ بشري مرستې به دوام ولري په هغې کې ملکي مرستې شامل دي هغه به دوام ولري او تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان کې 20 کالو کې چې کومې لاسته راوړنې شوي دي چې په هغې کې امریکا ډېر سهم درلودو او په خاصه توګه د ښځو د حقونو لاسته راوړنه یاده کړه چې موږ به دې ته توجه لرو دا به حفظ کیږي دا به ساتل کیږي او ترڅنګ هغه ژباړونکي خصوصا او د امریکا د قواو سره یا د ناټو د قواو سره چې کوم افغانانو په دې 20 کالو کې کومک کړي ژباړه کړي مرسته کړي همکاري کړي ده او ځنې چې راغلي دي او ځنې لا پاتې دي هغوی ته یو تعهد او وعده ورکړله چې کېدلی شي چې په لنډ وخت کې هغوی دپاره د خاصې ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي او که چیرته کم شمیر کې چې احتمالاً تر 2000 پورې ارقام ذکر کړل پاتې شي هغوی دپاره به د افغانستان نه بیرون په یو درېمګړي هیواد کې ځای برابر کړي چې تر څو د دوی د ویزې پروسه تکمیله شي په دې کې احتمالاً د رویټرز خبري اژانس خو داسې ذکر کړی دی چې یا به په متحده عرب اماراتو کې یا به په قطر کې او یا به په ګوام کې دغه افغانانو ته چې د امریکایانو سره کومک کړی دی دوی به هلته انتقال کړي تر څو چې دوی د امریکا خاصه ویزا واخلي او راشي مګر د افغانستان ولس ته یې علني ویلې چې د امریکا متحده ایالات په دې باوري دي چې په افغانستان کې د جګړې د لارې نه سوله او امن نه راځي او په دې باوري دي چې طالبان هیڅکله په زور باندې په ټول افغانستان حاکمیت نشي کولی او نشي رسېدلی وجه یې دا ذکر کړله چې د افغانستان وسلوال قوتونه په ډیر قوي موقف کې دي دوی امکانات لري دوی قوي روزنه لري او دوی یو ځانګړي توانمندي لري او د امریکا حکومت یعنی خپل حکومت دې ته چمتو دی چې هر نوع ضرورت هغوی ولري د جنگ په میدان کې او بل ځای کې دوی به ورته دغه کومکونه هم ورسوي خو ټینګار یې دا چې افغانان باید د سولې د لارې نه او د خبرو د لارې نه خپل منځ کې کینی او یو د حل لاره پیدا کړي بالکل پر سیاسیونو باندې د ټینګار ترڅنګ یو بل شي ته چې هغه اشاره وکړه هغه دا و چې افغانانو اندېښنه درلوده چې دوی به بیا هم د امریکا لخوا یوازې پاتې شي خو د تر ډیره حده د دغې اندېښنې ځواب په خپلې وینا کې ورکړ آشنا صاحب له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو لیدونکو نه غوښتنه ده چې همدا خبرې او چې د خبري کنفرانس وروستي مهم ټکي کولی شي چې زموږ د ویب پاڼې له لارې هم تعقیب کړي زموږ په ټولنیزو شبکو کې هم په دې اړه ټول خبرونه به زموږ د همکار سید سلیمان آشنا ستاسو خدمت ته وړاندې کړي له تاسو نه ډیره مننه بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د مسلې په هواري کې د هغه هیواد د ګاونډیو رول هم مهم بولي د وزارت ویان نید پرایس په یو خبري کنفرانس کې ویلي دي چې په کار ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه با مسؤلیت نقش ادا کړي بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن پنجشنبې د هغه هیواد په پارلمان کې هم ویل چې په افغانستان کې به د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو د ساتلو هڅه ضرور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د سولې توافق او جامع اوربند د هغه هیواد د ګاونډي هیوادونو ملاتړ ته ضرورت لري د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په ایران کې د افغان حکومت او طالبانو د غونډې جوړېدو ته په اشاره وویل چې دوی هیلمن دي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان په مسأله کې په با مسؤلیت شکل سهم واخلي in order for there to be a just د دې لپاره چې په افغانستان کې عادلانه او دوامدار سوله منځته راشي پکار ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه اغیزناک رول ولوبوي هغه څه چې ایران غواړي وکړي او یا هم د دې غونډې په جوړېدو سره د کولو په حال کې دي ممکن ګټور ووسی هیات اوس هم حالت دی دا هغه څه نه دي چې موږ په اړه له ایران سره خبرې کړې دي موږ په روخانه ویلي دي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید با مسؤلیت شریکان ووسی د بریټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن نن پنجشنبه د هغه هیواد په پارلمان کې دا تایید کړ چې په افغانستان کې ترهګریز ګواښونه پاتې دي خو زیاته کړ چې بریټانیا نه غواړي افغانستان له پامه وغورځوي هغه زیاته کړ چې بریټانیا به د خبرو لاري د توافق د ترلاسه کېدو هڅو ته دوام ورکړي او په دې کې باید طالبان هم شامل ووسی
زموږ لومړیتوب اوس باید دا وي چې له خپلو افغان او نورو شریکانو سره کار وکړو څو دغه حیاتي لاسته او هغه څه چې په میراث پاتې دي وساتو. طالبان د واکمنۍ پر مهال مېرمنې له حکومتداري څخه بې برخې شوې وي. نن د افغانستان په پارلمان کې له 4 څخه څه باندې یوه برخه مېرمنې دي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن پنجشنبه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بشپړېدو په اړه خبرداری ورکړ. هغه په ولادیواستوک کې د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي او طالبان په ټول هیواد کې بریدونو ته دوام ورکوي. نوموړي نه یوازې په افغانستان بلکې په تاجکستان او روسیې کې هم د امنیتي خطراتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. داعش په آګاهانه او هدفمند ډول د افغانستان په شمالي سرحد کې ځای پر ځای شوی دی. تاسې پوهیږئ چې د افغانستان یو شمېر امنیتي ځواکونو تاجکستان ته پناه وړې ده. څه باندې 100 کسانو. موږ د ډلهییز امنیت په توافقنامه کې له تاجکستان سره متحد یو. موږ هلته نظامی مرکز لرو. که پر تاجکستان کوم برید وشي نو بلا شکه به دا مسله د مشترک امنیتي توافق د سازمان لپاره یوه عاجله موضوع وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ویان اجمل شینواری وایي چې ټول نظامی برخو هوایي ځواک، توپچي ملاتړ ځواکونو او لوجستیکي برخې د اوسنی وضعیت لپاره اړین ترتیبات نیولي دي. غواړم د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړم چې زموږ امنیتي ځواکونه، پولیس او خلک به له خپل ټول قدرت او صلاحیت نه کار واخلي او په هر ډول شرایطو کې له خپلو خلکو او افغانستان څخه دفاع به وکړي. ښاغلي شینواري زیاته کړه که څه هم په موقتي ډول له نظامي مشکلاتو سره مخامخ شوي وو خو بیا هم لاسته راوړنې موجودې دي. هغه زیاته کړه چې د خلکو، سیاستوالو او د نړیوالې ټولنې ډاډ او باور یې ترلاسه کړی دی. سیمې جلالزای د امریکا غږ. بیا هم د سولې په تړاو هڅې په داسې حال کې چې د طالبانو حملو شدت نیولی او د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ګرمې جګړې روانې دي. بل لوري ته طالبانو او له کابل نه تهران ته تللي و پلاوي په ګډه اعلامیه کې د جګړې دوام د افغانستان د ستونزو حل نه بولي او په سوله ایز او سیاسي هڅو یې ټینګار کړی دی. تهران 2 ورځې د طالبانو او افغاني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په مشرۍ له کابل نه د تللي پلاوي ترمنځ د خبرو کوربه و. کومه ګډه اعلامیه چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم خبره کړې ده پکې راغلي چې دواړو لورو پریکړه وکړه چې هغه موارد لکه له جګړې سولې ته د انتقال میکانیزم، اسلامي نظام جوړول او طریقې زیاتو مشورو ته اړتیا لري او په نږدې کېدونکې ناسته کې به پرې بحثونه وشي. اعلامیه ویلي چې طالبانو د جمهوریت دغه پلاوي د عامه تاسیساتو ړنګول، د کورونو، جوماتونو او روغتونونو باندې بریدونه او ملکي تلفات غندلي دي. د تهران د ناسته داسې مهال شوی چې طالبانو اوس د ولسوالیو په ځای د ولایتونو په مرکزونو حملې هم پیل کړي دي. دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي چې د بادغیس په قلعه‌نو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي. دفاع وزارت ویلي چې یو زیات شمیر تازه دمي کمانډو قلعه‌نو ته رسېدلې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې په 12 ولایتونو کې 13 روز عملیاتونه درلودل. در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 12 ولایت در 24 ساعت گذشته 107 طالب کشته شدند و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند و می ترتیب در بخش‌های زیادی از کشور حمله‌های طالبان با ناکامی روبرو شده و همچنان نیروهای ما در شمال افغانستان، در شرق افغانستان در حالت پیشروی قرار دارند. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه د دوحې د تړون په خلاف دي. سیاسي کارپو عزیز الدین معارج وایي په ولسوالیو د طالبانو بریدونه په حکومت د فشار د راوړلو لپاره دي. او دا چې جګړه شو زیاته کړې د ولسوالۍ نسی په دې باندې پیښ د ولسوالۍ د نس ساتل او نه خدمات خلکو ته ورکولای شي. نو بنان دا یو فشار ده په دولت د افغانستان باندې، اپوزیسیون د افغانستان چې نور ډلې ته په دې چې دي بقا په جګړه کې ویني نه غواړي سولې ته غاړه کړي. بل سیاسي کارپو فیض محمد زلان بیا وایي چې دواړه لوري په دې هڅه کې دي چې د جګړې له لارې خپل فشارونه زیات وارد کړي. وروستیو کې تاوتریخوالی او جګړه په ټول هیواد کې زیاته شوې ده. تر ډېره بریده ده طالبانو او د افغان حکومت له لوري د فایټ اینډ ټاک د خبرو او د جګړې تګلارې یوه برخه ګڼل کېږي. په لویه کې دواړه لوري کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه د سولې په میز کې د امتیاز اخیستلو لپاره استفاده ترې وکړي. هر څومره چې د سولې خبرې ځنډېږي جګړه به زیاتېږي، تاوتریخوالی به زیاتېږي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی ماجد القحطاني تېره ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د حکومت له ګڼو چارواکو او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د سولې په مذاکراتو خبرې کړې دي. په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې چې د تیر کال په سپټمبر کې پیل شوې او تر اوسه په ټپه ولاړې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. د جمهور رئیس جو بایدن د وینا په تړاو بل خبري رپورټ لرو چې د امریکا حکومت په دې بیا کتنه کوي چې هغو فعالو ښځو ته 2000 ویزې برابرې کړي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو په افغانستان کې یو شمېر فعاله ښځې بیا وایي چې د امریکا له وتلو سره ټولې افغانې ښځې له ګواښ سره مخ دي او باید د ټولو ښځو خوندیتوب تضمین شي. نورحال په رپورټ کې رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او خبریالانو لپاره چې کېدای شي د امریکایانو له وتلو وروسته یې طالبان په نښه کړي د ویزې په ورکولو کې بیا کتنه کوي. راپور کې راغلی چې یو شمېر مدافع ګروپونو له سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د ښځینه فعالینو لپاره 2000 ویزې په پام کې ونیسي. خو په افغانستان کې یو شمېر فعالینې وایي چې امریکا یو څو ښځو ته د ویزو په ورکولو سره ځان له مسؤلیته نشي خلاصولی او باید په افغانستان دننه د ټولو فعالو ښځو خوندیتوب تضمین کړي. لاقل دوی څومره میرمنو ته به ویزه ورکړي؟ افغانستان کې خو ټولو میرمنو لپاره اوس ګواښ ده، د هغوی د ژوند لپاره ګواښ ده. نو که طالبان راشي همغه پخوانۍ ایډیالوژي موجود وي، بیا هم میرمنې نشي کولی چې درس وایي، بیا هم میرمنې نشي کولی چې کارونو ته دوام ورکړي، وظیفې ته ولاړ شي. نو ښه به دا وي چې امریکا د دې تر څنګ چې بعضې میرمنو ته ویزې ورکوي، ښه به دا وي چې افغانستان کې داسې ستراتیژي مخته یوسي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو لپاره خطر نه وي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي چې په اوس وخت کې ګڼ شمېر ښځینه خبریالانې له شدیدو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او اړتیا ده چې له افغانستان څخه بهر لاړ شي. ما از تصمیم امریکا بر اینکه ویزه بر زنای افغان صادر میکنه استقبال میکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل از اینکه زنای روزنامه‌نگار فعلا در وضعیت خوبی قرار نداره. ما از آینده خود کدام تضمینی نداریم. خو په ټوله کې مهمه دا ده چې دوی نه غوښتنه د موږ دا ده چې په افغانستان کې عمومي حالت ته د تغییر ورکړي. په افغانستان کې فعاله ښځې تر ډېره اندېښنه لري چې د امریکا له وتلو وروسته به د دوی حقونه او ازادیانې له خطر سره مخ شي. خو افغان حکومت تل ویلي چې د ښځو تېرو 20 کلونو لاسته راوړنو او اوسنیو ازادیانو ته ژمن دی او هیڅ کله به پرې معامله ونه شي. لیمانې ازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل. قدرمنو لیدونکو، د افغانستان سره د امریکا د راتلونکو مرستو په تړاو تاسو د ولسمشر جو بایدن وینا واورېده. مهم ټکي به هم تحلیل شول، خو د خبرونې په دې برخه کې د یوه افغان د یوه امریکایي جنرال سره زما د همکارۍ برېښنا ومرخېلې هغه مرکه واورو چې همدغو مهمو ټکیو ته پکې یادونه شوې ده. زه فکر نه کوم چې موږ به خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کړي وي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې یوه داسې تګلاره اعلان کړه چې واقعا په سیاسي روغې جوړې باندې متمرکزه وه. زه واقعا باور لرم چې هغه سمه لار وه. له بده مرغه موږ پکې بریالي نه شولو. د سولې بهیر مو چې په ډېرې خوارۍ پیل کړی وو او موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې چې اول طالبان او امریکا او بیا به په نهایت کې د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي او د افغانستان د خلکو لپاره د حکومتداري د مسلو په اړه وغږیږو. تر سره نشو چې بیلابل لاملونه لري. د دغه بهیر د نه تر سره کېدو لومړی او مهم لامل سولې ته د طالبانو نه لیوالتیا وه. دا یوه داسې پروسه ګڼل کېده چې تر یوه حده به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سوله ایزې پخلاینې لامل کیږي او د افغانستان حکومت په دې برخه کې هغومره ښه ونډه وانخیستله څومره چې کولی شو. خو د نه تر سره کېدو اساسي لامل طالبان وو. دا هغه څه دي چې موږ د ترلاسه کولو تمه کوله. د یوې روغې جوړې لارې به وضعیت ښه شوی وی او یو ډېر شمېر ناټو او امریکایي ځواکونو وتل ته به زمینه برابره شوی وی. ستاسو په نظر روسیه او چین د افغانستان نه د امریکا له وتلو او د طالبانو د پرمختګ نه
خوشحاله دي که د افغانستان د دغه ګډوډ وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دي؟ Well, I would believe they're more concerned about a messy neighbor next door. زه باور لرم چې دوی به د یو داسې ګاونډي په اړه ډیر اندېښمن وي چې ګډوډي پکې روانه ده. موږ لا د مخه ولیدل چې د تاجکستان په څیر هیوادونه خپل پولې پیاوړې کوي او البته تاجکستان یو داسې ځای دی چې یو ډیر شمېر روسي عسكر پکې پراته دي. نو هلته دوی خای په دې اړه ځینې اندېښنې ولري. روسي تل د ترهګرۍ په اړه هم اندېښنه لرله چې د مرکزی اسیا د هیوادونو لارې رامنځته کېدای شي او د مرکزی اسیا هیوادونو په هغه سیمو کې خبرېدل شي چې دوی پکې نفوذ او کنټرول لري. نو زه فکر کوم دوی خای په دې اړه اندېښمن وي. چین هم تر یوې اندازې پورې اندېښمن دی. موږ اوس مهال په افغانستان کې هغه ولایتونه ګورو چې له ډېرې مودې راهیسې د دولت تر کنټرول لاندې وو، خو په دې وروستیو کې د امنیت په برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. ځینې دغه ولایتونه د چین سره ګډه پوله لري، نو ښایي چین په دې اړه اندېښنه ولري. زه فکر کوم دغه هیوادونه اساسا د هغو ګډوډیو په اړه چې یاد شول اندېښنه ولري، خو زه فکر کوم اوس هغه شیبه ده چې دوی کولی شي امریکا او ناټو ته اشاره وکړي چې خپل اهداف په افغانستان کې نه ترلاسه کړي، او فکر کوم د دوی د ځینو نظرونو ښایي سم وي. د کانګرس ځینې جمهوریت غوښتونکي غړي په افغانستان کې اوسنۍ ګډوډي د ولسمشر بایدن ناکامي بولي او ادعا کوي چې د افغانستان د سقوط پړه به د بایدن په غاړه وي. څه فکر کوئ چې د افغانستان په ناکامي کې څوک ملامت دي؟ په حقیقت کې اعلی سرقمندان د هر څه مسؤل وي او ولسمشر بایدن د اعلی سرقمندان په توګه مسؤل دی. خو زه به یو شی تاسو ته روښانه کړم، هغه پریکړه چې ولسمشر بایدن وکړله هغه په حقیقت کې د ولسمشر ټرمپ د هغې پریکړې تایید چې د مخه یې کړې وه. موږ لا د مخه د وتلو پریکړه کړې وه. ولسمشر بایدن په حقیقت کې دا یو څه سوکه کړه څو ډاډ ترلاسه کړي چې د وتلو بهیر منظم او په مسؤلانه توګه ترسره شي او له هغو ستونزو مخنیوی وشي چې 2 کال د موږ له سورینه د وتلو په مهال تجربه کړې وو چې خپل ټول تجهیزات مو له منځه یوړل. نو دې تګلارې دوام درلود. د دې مسلې په تړاو ډېر تورونه به په یو بل لګول کېږي، خو په ټوله کې زه فکر کوم د امریکا پالیسۍ جوړونې ټول اړخونه په دې کې ګرم دي او دا بیرته د امریکا ډېرو حکومتونو او پریکړو ته راګرځي چې موږ یې دې غمیز سره مخامخ کړي یو. نو زه فکر نه کوم چې ملامتي په ځانګړې توګه یو چا پورې اړه ولري، خو دا زموږ د ملي امنیت د پراخې پالیسۍ جوړښت سره تړلې ده. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د هیتي د ملي پولیسو مشر وایي 4 کسان یې د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس شنویل موویز د وژلو په تړاو نیولي دي. ناپېژاندو بریدګرو پرون د هیتي جمهور رئیس د هیواد په پلازمینه پورټو پرنس کې په خپل کور کې په ډزو واژه. په دغه پیښه کې د جمهور رئیس میرمن هم ټپي شوې. د هیواد موقت صدر اعظم کلاود جوزف په هیواد کې د محاصرې بیړنی حالت اعلان کړی او وایي چې د هیواد چارې اوس په خپله پرمخ وړي. د دې نه وړاندې د جاپان صدر اعظم یوشیهیدسوګا نن ویل چې د کووډ له اړخه د ګواښونو له کبله د بیړني حالت په ترڅ کې هغه تمه نه لري چې د اولمپیک د لوبو په جریان کې د نندارچیانو ته د لیدلو اجازه ورکړل شي. هغه د نندارچیانو د شمیر په اړه دا خبره په هغه خبري کنفرانس کې وکړه چې ویل یې په دې اړه به وروستۍ پریکړه د مشورتي غونډې په ترڅ کې ترسره شي. ټوکیو د پنجشنبې په ورځ په هیواد کې د 899 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ چې د تېرې اونۍ سره چې پرتله شي نو دا شمیره 603 تنو ته رسېدله، په داسې حال کې چې پرون د 920 کسانو د اخته کېدو رپورټونه خپاره شول چې د مې د میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه شمیره ګڼل کېږي. بلبلو د امریکا متحده ایالاتونو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بایدن حکومت به له ګواتیمالا او ویتنام سره د مډرنا په میلیونونو دوزه واکسین مرسته وکړي. امریکا هم درنګه تېره اونۍ له اندونیزیا سره هم د واکسین ژمنه کړې ده، خو په مجموع کې په هغه هدف کې پاتې راغلي چې ویلي وو د جون تر پایه به 80 میلیونه دوزه واکسین واستوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې وایي 2 هیوادونه به روانه اونۍ د امریکا د واکسین مرستې ترلاسه کړي.
Both Guatemala and Vietnam. دواړه ګواتیمالا او ویتنام به د بایدن کاملا هاریس له حکومت څخه د کووید واکسین ترلاسه کړي. ګواتیمالا به د موډرنا 1.5 میلیونه او ویتنام به د موډرنا 2 میلیونه خوراک واکسین ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې اندونیزیا د کورونا د ناروغانو د زیاتېدو لپاره تیاری نیسي او د واکسین د ترلاسه کېدو قطارونه ولاړ دي، د بایدن حکومت تیر اونۍ ژمنه وکړه چې له نوموړي هیواد سره به د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام له لارې ډیر ژر د موډرنا 4 میلیونه دوزه واکسین کومک وکړي. امریکا ژمنه کړې ده چې له ټولې نړۍ سره به 580 میلیونه دوزه واکسین مرسته وکړي، خو یاد هیواد د جون تر پایه د 80 میلیونه دوزه واکسین د اصولو په هدف ناکام شو. جنساکي امریکا غږ ته وویل چې لوی ننګونې موجوده وي. موږ باید ځینې وختونه د قانوني خنډونو څخه تیر شو. موږ باید مقررات هم په پام کې نیولو سره کار وکړو. د واکسین د توزیع لپاره د مرتبطو وسایلو په شان مشکلات موجود دي. همدارنګه حتی د ترانسپورت لپاره یخچالونه هم پکار دي. موږ دغه موارد روښانه کړل. که څه هم موږ ژمنه شوي واکسینونه چمتو کړي دي، یوه اندازه هغه دي چې هیوادونه باید چمتو وسی څو ترلاسه کړي. مشکل د مناسب واکسین په ټاکلو سره پیلېږي. په امریکا کې تر ټولو ډیر د فایزر او موډرنا واکسینونه شته چې د ساتلو لپاره ډېری سړې هوا ته ضرورت دی او ډېری هیوادونه نشي کولای دغه شرایط ورته برابر کړي. کله چې هلته ورسېږي موږ باید پوه شو چې د لیږدېدونکو واکسینونو د ختمېدلو تاریخ کوم دی. موږ باید د هیواد په کچه پوه شو چې آیا د خاص واکسین د کارونې او د دې واکسین د واردولو قانوني اجازه شته. دا یوازې پیل دی. موږ باید مطمئن شو چې واکسین له هماغه پیل څخه تر پایه پورې په ساړه ځای کې ساتل کیږي. کاري قوه چمتو ده او واکسین کوونکي روزل شوي چې تطبیق یې کړي. دا حقیقت هم موجود دی چې د واکسین ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته استول کیږي. د رواني اونۍ تر پایه پورې به موږ په بشپړ ډول 1.8 میلیون امریکایان واکسین کړي وي. امریکا ژمنه کړې و چې د جون تر پای به 80 میلیونه دوزه واکسین وویشي، خو تر اوسه پورې د ژمنه یوازې نیمایي پوره شوې ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ. د دې نه وړاندې په افغانستان کې بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې د ناامنیو او د کرونا ویروس د وبا له امله له سختې بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. د شیما په نوم یوه کونډه د خپلو 4 ماشومانو سره له کاپیسا نه کابل ته راغلې. شیما وایي چې په بد وضعیت کې ژوند کوي او له لوږې کړېږي. هدایت الله نوري رپورټ لري. د شیما ورسره د 4 یتیمو ماشومانو د کړهونو ډک ژوند. میرمن شیما د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د جګړو له امله له خپلو 4 ماشومانو سره کابل ته بې ځای شوې او په دې خټینه کوټه کې شپې او ورځې سبا کوي. داسې اوان راغی ولګېد. په یو ورځ باندې 3 جنازې 4 جنازې وتلې. دا له وراره مې شاید ټوټه شي مازغې داسې دیوالو باندې نښتي. ما ویل خدای زه خو د خدای شم دا وراره به مې څه کول، دا ورور به مې څه کول، دا مور مې نه ګوري. مور مې سره ملته غشل. زه مې خپل د خاون مړي ته ناسم جنازې رانه یوړې لاخت. شیما وایي چې د خپلو ماشومانو د ډوډۍ پیدا کولو په لټه کې ده، خو د کرونا ویروس وبا هر څه ورباندې درولي دي او څوک ورته کار نه ورکوي. بله ورځ یو سړي راته زنګ وکړ، راشه دلته قالینې پرېمځه چې لاړلو دروازه یې بنده کړه. ویل خاله مرض دی لاړه شه بېرته خپل کور ته. بېرته راغلم واړه مې غونډه ورځ په نهاره نه ماسپښین 2 بجې لاړم. حاجي صاحب لیده مې کړم. حاجي صاحب ما واړه نهار دی خپله نهاره اوس څنګه چلو وریجې پخ کړې ما سې غوره وریجې راته راکړل. زه لا ښه ویخوره دا خواړه دي سرپرست چې زه نو څنګه چلو. 6 کلنه برېښنا په دې بېوزله کورنۍ کې تر ټولو مشره ماشومه ده او د خپلې کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره کار کوي. زه کاغذونه جمع کړم، کبار جمع راوړم دلته نو خورګان ته ډوډۍ اخلم. 15 یا 10 روپۍ هېڅ نشته چې موږ یې وخورو. په جګړو او ناامنیو سربیره په افغانستان کې وچکالي او نورې طبیعي پیښې له خپلو مینو څخه د خلکو د بېځایه کېدو او د بېوزلۍ د کچې زیاتېدو عمده لاملونه ګڼل کیږي. د شیما په څېر زرګونه کورنۍ چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بېځایه شوي دي او په بد وضعیت کې ژوند کوي د خلکو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري. هدایت الله نوري د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل.
د پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي خو هیله ده چې تاسو سبا د امریکا غږ آشنا تلویزیون د کاروان خبرونه وګورئ. دا خبرونه د ټکنالوژي خبرونه ده چې ځوانان زیاتره ورسره علاقه لري. خو تر دې وړاندې د جمهور رئیس جو بایدن د وینا مهم ټکي کولی شئ چې تاسو په البته ټولنیزو شبکو کې وګورئ او مهم تحلیل هم په اړه واورئ. نو تاسو په خدای سپارو. شپه ورځ په خیر. الله مو مل.